د امریکې د ملي اطلاعاتو سازمان وایي چې په افغانستان کې چې کوم وضعیت اوس عملا جریان لري دا د امریکې لپاره خطر نه ده. له دې وړاندې تشویشونه وړاندې سوي وو چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ متوجه نسي سیمې نړۍ ته. بل خواته بیا د افغانستان لپاره د امریکې پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په خپل سفر وروسته له هغه نه هم دا موضوع یاده کړې وه چې افغانستان اوس د امریکا دپاره خطر نه ده او خطر له نورو ځایونو څخه امریکې ته متوجه ده. دا چې د افغانستان اوسنی وضعیت څنګه ده او د افغانستان او د امریکې ترمنځ روابط په کم ډول دي، څومره تعامل ته سره نږدې سوي دغه دواړه هیوادونه، د نن شپې پروګرام مو پر همدې موضوع ده. راسره په پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو ژورنالیست او څیړونکی ښاغلی ډاکټر علیم تنویر، بل میلمه راسره تاریخ پوه او څیړونکی ښاغلی شهسوار سنګروال او راسره د سیمه ییزو نړیوالو چارو شنونکی سیال وردګ ده چې هغه هم رارسیږي. تاسو ته ښه راغلاست، وایم پخیر راغلاست پروګرام ته. سنګروال صاحب، تاسو د امریکې او د افغانستان د اوسني روابطو په اړه څه وایاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب، تاسو ته او ګران تنویر صاحب او تخنیکي همکارانو او د افغانستان ټولو درنو ولسونو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بلې لکه څنګه چې تاسو په سریزه کې ورته اشاره وکړه چې د امریکا د ملي اطلاعاتو سازمان اوس دغه اندېښنو ته د پای ټکی ایښی دی چې ویل کېدل افغانستان د امریکې دپاره ګواښ دی. اوس دغه د ملي اطلاعاتو سازمان دا خبره په ډاګه کړه چې د افغانستان لخوا موږ ته کوم ګواښ موجود نه دی. خو موږ په دې باید پوه شو چې دغه اندېښنې چا ولاړې کړې وي. د دغه اندېښنو تر شا پاکستان و. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان بېلابېل چارواکي که هغه به په امریکې ته تلل، که هغه به د مونیخ کنفرانس ته تلل، که هغه به د ملګرو ملتونو په اسامبله کې خبرې کولې او یا به په سیمه ییزه کچه د شانګهای سازمان او په شاوخوا نورو کنفرانسونو کې به چې خبرې کولې، نو هغو همیشه هم دا تور لګوو چې افغانستان د تروریستانو ځاله ده او هلته ټي ټي پي موجوده ده. د پاکستان دغه هڅو څومره ځای ونیوه؟ بلې تاسې پوهېږئ چې پاکستان د افغانستان هغه دښمن دی چې دغه نیمه پیړۍ افغانستان په ډېرو ستونزو او کړاوونو اخته کړی دی. نو دا خو تاریخ وښودله او په خپله لکه تاسو چې ویلې چې د ملي اطلاعاتو سازمان د دې خبرې سپیناوی وکړو چې نه، موږ ته د افغانستان لخوا کوم ګواښ موجود نه دی. سره د هغې چې اسلامي امارات په وار وار دا خبره کوله چې موږ د نړۍ هېڅ هېواد ته له سیمه ییزو هېوادونو راواخله تر نړیواله کچه پورې افغانستان چاته ګواښ نه دی او د افغانستان خاوره د کوم هېواد پر وړاندې نه کارول کیږي. ولې سره د هغې هم امریکا ځکه شک درلودی چې د افغانستان دښمنانو چې ما یادونه وکړه په دغه لړ کې یا په دغه ترڅ کې پاکستان یادولی شو چې انیسه یې دغې خبرې ته لمن وهله او هغه یې د همدې دپاره وهله چې په افغانستان کې باید بې ثباتي وي. د افغانستان د امریکا د نړۍ ترمنځ باید دغه اړیکې ښې نه سي لکه څنګه چې اوس دستي دغه خوشبیني موجوده ده چې هغه اندېښنې چې امریکې یا د نړیوالو هېوادونو په ذهن او فکر کې وي هغه اوس له منځه تللي دي او دا خبره په ډاګه وکړه چې افغانستان د چا دپاره ګواښ نه دی. د ټرمپ په تیره واکمني کې د پاکستان پر وړاندې نظرونه څه ډول وو او پاکستان په هغه وخت کې په کوم وضعیت کې و؟ ټرمپ د خپل تیر پیر په بېلابېلو وختونو کې د پاکستان هغه دوه لوبه یا د پاکستان دوه مخي په وار وار باندې دا خبره کړې. خو زه یوازې تاسو ته د بیلګې په توګه په مستنده توګه یوازې یوه خبره درته د بیلګې او د ساري په توګه یادوم. د په 2018 کال د جنوري په 2 نیټه چې د 1496 کال د جدي له 12 نیټې سره برابره وه، ده وویلې چې امریکا په تیرو 15 کالو کې په احمقانه توګه تقریبا 30 میلیارد ډالر پاکستان ته ورکړي دي. نو تاسو فکر وکړئ چې 30 میلیارد ډالر د امریکې لپاره یا د نړۍ د هر هېواد لپاره دا ډېر لوی رقم دی. او بیا خصوصا د داسې یو بزنسمین چې هغه ټرمپ دی
چې هغه ته $1 ډېر ارزښت لري بیا چې 33 میلیارډ ډالر او بیا وایي چې دغه یو احمقانه ورکړه وه چې امریکې کوله. نو ته په دې پوه سه چې په هغه وخت کې په پاکستان باندې دا نیوکې کولې او چې له هغه نه وروسته نورې ډېرې پیښې یو د بل پسې راتلونکي دي، نو حتمي خو دا دوی ته معلومه دی چې پاکستان ټول عمر د امریکې سره لوبه کړې ده. تنویر صاحب تاسو هم ښه راغلاست، وایم پخیر راغلاست کابل ته. ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. څنګه و سفر او څه شي تغییرات دي څه ولیدل په بیا راتګ؟ نور هم ښکلې سوې ده افغانستان، خصوصا کابل او مسون دی ډېر عالي. خوشحاله یې؟ خوشحاله یم، ډېر خوشحاله. تاسو د اطلاعاتو سازمان په اړه څه وایئ؟ د امریکا له کوم اعتبار څخه برخمن ده دغه سازمان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و همه بیننده ها، به جناب سنگروال صاحب وردک صاحب. خدمتتان عرض کنیم که روابط امریکا با افغانستان در گذشته روی تعاملات بوده که همیشه منافع خودم در نظر می گرفتن و امریکا کوشش میکرد بعد از اینکه روسا به افغانستان تجاوز کردن موقف حمایوی خود از افغانستان برای مجاهدین آغاز کرد و بعداً که مجاهدین به قدرت آمد روابط بسیار نزدیکتر شد. امکانات مالی به افغانستان بسیار زیاد صورت گرفت، حتی از طریق نظامی و مالی. در این راستا پاکستان هم بسیار مفاد کرد، یعنی یک کمیشن از این میگرفت از کمکایی که امریکا از طریق پاکستان برای افغانستان میکرد. ولی بعداً که خود امریکایی‌ها داخل افغانستان آمدن و نظام کرزی به قدرت آمد، این کمک‌ها راساً به افغانستان صورت گرفت به خاطر از اینکه مسئولیت بیارن و یکی از برنامه هم می بود که حداقل 350,000 یا 400,000 نظامی اردوی نظامی باید تشکیل شود که بتونه از افغانستان حمایت کنه. سازمان کالی راپور پخش کرده که افغانستان خطر نیست بر امریکا، این سازمان از کدام اعتبار برخوردار است؟ این از لحاظ اداری در بین خود اداره امریکا از اعتبار فوق العاده بلند امنیتی برخوردار است. یعنی ای که وقتی اونا تضمین کنن که در یک کشور امنیت امریکا در خطر نیست و در روز مسائل خشونت زیادتر مطرح نیست، آرامی آمده، این یک ضمانت است که اداره واشنگتن میتونه به اساس از سیاست خود تعیین کنه. امارت اسلامی تا چند سال بارها گفت که هیچ افغانستان به کسی خطر نیست و نه هم اجازه میتیم کسی را که از خاک افغانستان استفاده کنه. امروز همین حرف امریکا تایید میکنه. چقدر میتونه یک سند قوی باشه برای دنیا؟ از زمان که امریکایی‌ها از سفارت خود بیرون رفتن و خود عساکر امریکایی هم از افغانستان بیرون شدن و طالبان به قدرت آمد، این مسئله مطرح بود که شاید یک حالت خشونت به وجود بیاید، ولی بعد از این که دیدن که حتی سفارتشان مسئول است و با عساکر چیز برخورد صورت نگرفته و ضمناً تانستن که یعنی امارت اسلامی در سراسر افغانستان امنیت تامین کنه، خود از این یک برگه و ضمانت بسیار مهمی بود که بالاخره امریکایی بعد از 3 سال به این متقاعد شدن و فهمیدن که نه، این نظام با کسی سر و کار نداره و میخواد که افغانستان بسازه. درست است که با شیوه ایجاد شریعت اسلامی در داخل افغانستان یک نظام میسازه، ولی باعث خشونت به دیگر کشورها و یا در داخل افغانستان نمیشه. روی از این مطلب همین اعلامیه اخیره که صورت گرفت و حتی آقای خلیلزاد که به داخل افغانستان آمده و فعلا رای خود باز کرده، این بسیار زیاد مهم است که میتونه در آینده در دیپلماسی. سر از این مسئله میم زمانی که امارت اسلامی به قدرت رسید به او وضعیتی که جمهوریت از بین رفت، توقعات چی بود؟ حکومت داریم به اینا به این شکل که باید میشد نو بود، چی تشویش‌ها وجود داشت و امروز چی صورت گرفت؟ این توقعات بسیار زیاد تفاوت داشت. یعنی امریکایی یک ترس بسیار مبهم داشتن و فکر میکردن که شاید برخوردها شدیدتر شود از دوره مجاهدین، یعنی بدتر شود در سراسر افغانستان، ولی دیدن که اینا در دیپلماسی خود راه تعامل به پیش میبرن. حتی با چینایا، با امریکایا، با روسا، با ایرانیا و حتی با پاکستانیا کوشش میکردن که این مسئله را مطرح کنن. این که پاکستان نمیخواست، پاکستان تصور میکرد که من میتونم با آمدن امارت اسلامی قدرت سیاسی کابل ما به دست داشته باشم، ولی را طالبان قبول نکردن و به این خاطر یک تفاوت نظر به وجود آمد و در اینجا امریکایی‌ها هم این تفاوت نظر بعد از این امارت اسلامی بعضیا نظری بود که اینا حکومت داری کردن نمیتونه، اینا
توانایی از زیر ندارند. شما ارجحیتان چی است که چگونه تانستن یا نه؟ سوالتان بسیار مهم است. در قسمت حکومتداری که نظم و امنیت و فساد از داخل افغانستان محو کردن واقعا قابل تصور نبود و حالا ما می‌بینیم در سراسر افغانستان یک حالت آرامش به کلی خوب آمده، ولی بعضی تغییرات هم که باید میآمد که فکر میکنم میایه بعد از اینکه روابط امریکا با افغانستان مطرح میشه در پس پرده مسائل صورت گرفته. وردک صاحب تاسو څه وایاست د امریکې او د افغانستان د وروستیو اقداماتو په تړاو چې د روابطو په برخه کې تاثیرات درلودل؟ سلامونه علیزی صاحب تاسو ته او تنویر صاحب ته او سنګروال صاحب ته تاسو د برنامې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اول که موږ په نړیواله سطحه وګورو هغه ځینې نظامونه سیستم محوره نظامونه دي، ځینې فرد محوره نظامونه دي او سیستم محوره نظامونه چې دي هغه دوست او دښمن تعریف شوی په خپل استراتیژي کې دی. هغوی استراتیژي یو کال نه تر 50 حد اقل چې تر 15 کاله د خپل استراتیژي تعریف کړي. دښمن دوست له چا سره ښې اړیکې له چا سره بدې اړیکې ولرو هغه تعریف دی لکه اوس چې امریکا. نو که چیرته دغه وروستي تغییراتو ته وګورو چې د سمون طرف ته د امریکا او د افغانستان اړیکې روانې دي، په ناروې کې دوی ته کنسولګري ورکول، له تور لیست نه حقانیان ویستل او دلته د امریکا ډیپلوماتان راتل، هیئت راتل، یعنی دا د یو مثبت تغییر په حالت کې دي. موږ چې له 3.5 کلونو تقریبا د 4 کاله روان دي چې موږ اړیکې ډیپلوماټیکې اړیکې له امریکا سره د یو غټې فاصلې کې موقعیت درلود، ولې دغه اړیکې د مذاکراتو له لارې که دوحه کې سوي وي که قطر کې مذاکرات یا نور منځګړیتوب، اوس زموږ دغه اړیکې د مثبت طرف ته روان دي. امتیاز باید چا ته ورکړل سي دغه نږدېوالي، امریکا ته او که د افغانستان واکمني ته؟ ګورې که چیرته موږ د امریکا د امارت اسلامي چې په 2021 کې افغانستان کې حاکم سو او دغه اداره د دوی په لاس کې سوله، هلته ګوري امریکا له مختلفو لارو نه کار واخیسته، تهدید یې کوو، تنبیه کوله، تشویقوي یې، ترغیبوي یې په مختلفو نمونو. دلته له تاریاک دي او دلته کرکیله دي، تاریاکو د مواد مخدر دي، تروریزم ده یا نورو برخو دا یعنی تهدیده او غوښتلې دي یو فشار په توګه امارت اسلامي ځان ته تابع کړي. ولې امارت اسلامي په دې وتوانېده د خپل د مقابل لوري په مقابل کې د خپل ډیپلوماسي او چې دلته افغانستان کې دوی ته ارزښت درلوده، چې دلته د افغانستان ملي ارزښتونه، اسلامي ارزښتونه، د افغانستان د ملت حیثیت او د افغانستان تمامی حاکمیت دا ولته ارزښت درلوده، هیڅ نه وه د امریکایانو دغه تهدید او د تنبیه په مقابل کې یا د دغه فشار په مقابل کې تسلیم نسو. اوس کله چې د امریکا نوی رئیس جمهور یا د امریکا په راس کې یا نړیوال نظم ته راغی، نو هغه پوه سو چې افغانان 20 کاله د موږ په مقابل کې څنګه چې جهاد یې کړی د خپل د ارزښتونو لپاره، اسلامي ارزښتونه، اوس هم کم لارې نه چې موږ کومه لاره غوره کړې وه، کوم دریځې چې امارت اسلامي مقابل کې د کال ورنه که پایله منفي وه، نو اوس غواړي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو دا امتیاز باید افغانانو ته او د افغانستان چارواکي یا د افغانستان په اداره یا د اداره چې د چا په واک کې ده دوی ته باید ورکړل شي. که دغه فشارونه د موږ تیر نظام باندې وارد شوي وای، غني ویلې چې موږ 6 میاشتې بدون د امریکایانو موږ د خپله اداره نسو چلولی، یعنی امارت اسلامي که موږ هغه سره پرتله کوو دغه د 4 کاله کېږي چې بدون د سپورټ د امریکایانو، بدون د بکاپ د نړیوالو دغه د خپله اداره یې مخته روانه کړې ده. ولې کومې ستونزې مشکلات چې شته دا خو په ټول نظامونو کې دي، په ټوله دنیا کې موجود. دغه پریکړه چې اوس امریکا کې یا واکمني چې موږ ته خطر نه ده، ولې د جو بایدن ادارې دا کار ونه کړ؟ ګورې په 2022 کې جو بایدن په یو کنفرانس کې هم ویلي چې د امریکا ګټو ته د افغانستان نه خطر نه ده، یعنی هغه تروریزم چې نړیوالو دا فکر کوو چې د افغانستان له جغرافیې به نړیوال نظم ته، نړیوال امنیت ته، نړیوالې سولې ته به یو خطر شي د امارت اسلامي په راتګ سره. ولې اوس هغه خبرو ته عملي جنبه ټرمپ ورکړله، دا اوس چې د دوی دغه کوم ادارې د اطلاعاتو ادارې اعلان کړی، یعنی دا داسې یو پیام نړیوالو ته لري، د سیمې هیوادونو ته لري چې دا نور د افغانستان له جغرافیې نه، د افغانستان له اوسني نظام نه باید نه د منطقي هیوادونه او نه نړیوال د خطر احساس وکړي. سنګروال صاحب، د
امریکې لپاره افغانستان نن له کوم اهمیت څخه برخمن ده؟ بریالي صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکوله. رښتیا هم تاسې پوهېږئ چې امریکا په دغه سیمه کې اوس هېڅ داسې هیواد نه لري چې د ده ملي ګټې یا د امریکا ملي ګټې خوندي کړي. یوازې زه فکر کوم افغانستان کولی شي که په راتلونکي کې ډیپلوماتیکې اړیکې د افغانستان سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې خپلې کړي. زه فکر کوم چې هم به د افغانستان ملي ګټې او هم به د امریکا ملي ګټې وژغورل شي. او تاسې پوهېږئ چې امریکې ته دا معلومه دی چې پاکستان همیشه له دوی سره لوبه کړې او پاکستان اوس په هغه حالت کې هم نه دی. تاسو ته معلومه دی چې تقریبا په دې وروستیو کې د هیل ورځپاڼې یو راپور خپور کړ او هغه کې د جو ویلسون او د جیمی پانتا هغه خبرو ته اشاره وکړه چې دغه دوه سناتورانو یوه لایحه ترتیب کړې او دا کانګرس ته وړاندې کړې دی چې په عاصم منیر باندې باید بندیزونه ولګول شي، دا باید امریکې ته رانشي. یعنی د پاکستان حالات سنگروال صاحب دغه مسله څنګه برعکس هغه وا چې په دغه څو کلو کې په وار وار په نړیوالو سیمه کچ تاسو مخکې یاد کړل شکایتونه کول، افغانستان یې ترهګري ځاله بلله او افغانستان خطر بلل، نن خپله تر تحریم لاندې راځي. نه یوازې دوی د تحریم لاندې راځي او ویلي دي چې په عاصم منیر باندې باید بندیزونه ولګول شي چې زه فکر کوم دا وړه خبره نه ده، دا ډېره لویه خبره ده. دا ځکه لویه خبره ده چې د امریکې پوځ که په لومړي سر کې وبخښئ د پاکستان پوځ که په لومړي سر کې د 1940 کال نه تر 1950 کال که برېټانیا روزه خو د 1950 نه را په دې خوا تر 1960 او ان تر 1970 کلونو پورې نه یوازې دا پوځ امریکې روزلی دی بلکې پیسې وسلې هم ورته ورکولې. اوس څنګه کېدلی شي چې لوی درستي چې دا په نړیوال ډګر کې خصوصا امریکې ته ډېر ارزښت لري او په هغه باندې دوه سناتوران چې یو جمهوریت پال دی او بل دیموکرات دی او دا په بندیز لګوي چې د باندې باید بندیز ولګول شي، دا باید امریکا ته پرې نه ښودل شي. که څه هم پاکستان په وار وار تاسې پوهېږئ چې دغومره یو غلام هیواد و ولې بیا هم امریکا په دې باندې پوه شو چې پاکستان خپلې ګټې لري. تاسو ته معلومه دی چې تقریبا په 2014 کال باندې چې زه درته دا مستنده کوم 2014 کال د می په 21مه نیټه سوزان رایس د ملي امنیت سلاکار وه. دا وایي چې ما د عربي متحده ایالاتو سفیر وغوښته په واشنګټن کې او ورته ومې ویلي چې مولوي منصور راغلی دی تاسې په هیواد کې دی موږ دا غواړو ونیسو. وایي دغه سفیر په واشنګټن کې ما ته وویلې چې هغه نن والوته په الوتکه کې لاړ ایران ته. نو هغه ویلي چې موږ هم په همدې لحاظ دی نیو چې د ایران ته تګ په کوم مناسبت دی غواړو په دې باندې سپیناوی وکړو او تاسو کولی شئ چې دا تیاری بیرته راوګرځوئ. وایي ما ته د سفیر وویلې چې دا اوس ناشونی دی موږ د هغه تیاره نه سو راګرځولی، شاید اوس د ایران خاورې ته ننوتی وي. دا وایي دا سوزان رایس وایي چې ما د CIA سره دا خبره شریکه کړه چې تاسو استخبارات خو ډېر ناوخته ماته ورسېدل. هغوی راته ویلي چې تاسو فکر مه کوئ موږ د پاکستان د CIA سره په دې باب خبرې کوو، هغه وبخښئ د پاکستان د ISI سره خبرې کوو، شاید هغه موږ ته معلومات راکړي. کله چې د ISI سره خبرېږي چې مولوي منصور چیرته دی وایي هغو ویلي چې موږ تاسو ته معلومات درکوو در سره شریکوو یې. وایي CIA ورته ویلي چې ضرورت نه لرو چې تاسو موږ سره اطلاعات شریک کړئ، هغه ایران کې دی خو کله چې تاسو خاورې ته درواوښته باید موږ خبر کړئ. هغو ویلې ښه او رښتیا کله چې مولوي منصور د بلوچستان ته شاملېږي همغه و چې د هوایي د بې پیلوټه الوتکې د برید نښه ګرځي. داسې ډېر کارونه پاکستان ولی امریکا هم په دې باندې پیږي چې دغه ټولې لوبې فقط د خپلو ګټو دپاره کوي. نو تاسې هغه لومړي سوال ته راځم که چېرته امریکا غواړي چې په دغه سیمه کې ګټې خوندي سي، زه فکر کوم ښه خبره دا ده چې هم د افغانستان ملي ګټې او هم د امریکا او د افغانستان ملي ګټې وژغورل شي. ښه به دی چې د افغانستان سره هغه ډیپلوماتیکې اړیکې ورغوي. تنویر صاحب د افغانستان او د امریکې ترمنځ روابط باید په کوم ډول وي؟
ما خواستار عزیزیم که روابط ما حسنا مثل گذشته باشه و امریکا تو تصور نکنه که با یک کشور است که او را در دوره آزمایشی قرار میده، بلکه کوشش کنه به خاطر بازسازی و توسعه افغانستان همکاری‌های همه‌جانبه خود آغاز کنه. سخنگوی امارت اسلامی از امریکا خواسته که سفارت خود باز کنن. سفارت ما در افغانستان در امریکا باید در اختیار ما باشه، اما بدون کدام شرط که امریکا پیش کنه. نه، شرط ها در پس پرده وجود داره، ولی آغاز بازگشایی خود سفارت ها یکی از مقطع بسیار حساس در روابط بین‌المللی و روابط خود امریکا و افغانستان است. و زمانی که باز میشه به یقین که سفیر میه و ما احساس میکنم اگر آقای خلیلزاد باید سفیر به افغانستان دوباره بیه، تمام ناهمگونی‌هایی را که وجود داره میشه که برطرف کرد. چرا میتونه زلمه خلیلزاد مشکلات رفع کنه؟ زلمه خلیلزاد شخصیت است که در دوره آقای کرزی تانسته که آقای کرزی در ریاست جمهوری خوب نگاه کنه. حتی بعضی مسائل بود در خوست جنگایی که صورت گرفت، آقای کرزی توانایی ازیر نداشت به اوجا بره، ولی آقای خلیلزاد میرفت در اوجا جریان مشاهده میکرد، با مردم در تماس بود، با اقشار مختلفه در تماس بود، اقتصاد مسئله افغانستان با ریاست جمهوری در جریان گذاشته بود. در آینده میخواسته که یک روابط بسیار گسترده را به وجود بره. درسته که آقای کرزی آدم نیک است، ولی با تجربه ریاست جمهوری بسیار نابلد بود و خواست که یک نوع حکومت ائتلافی را به وجود بیاره و این که نیروی شمال با خود آورده بود باعث ناامنی‌ها در داخل افغانستان شده بود و مقدار زیاد پول آمریکایی‌ها در افغانستان زلمه خلیلزاد تا 20 سال نقش مهم داشته. بله. اگر یادتان باشه دکتر غنی رئیس جمهور گذشته میگفت که شاگردم است. درست است، شاگردش باشه یا رفیقش باشه یا در دوره سیاسی با هم یک شکل متساوی داشته باشند، ولی در حقیقت میتونست که به اصطلاح انگلیسی بگیم فیدبک بسیار خوبی برای دوره غنی هم بود، ولی از این راضی نبودن. امریکایی‌ها فکر میکردن که ما در یک گودال گیر آمدیم که با اینقدر پول که ما 15 تریلیون دلار مصرف کردیم هنوز نتوانستیم حداقل یک نظام که بتونه از خود دفاع کنه بسازیم. روی از این مطلب اعتماد امریکا نسبت به جمهوریت غنی بسیار کم شده بود و آغاز مسئله دوحه هم امریکایی‌ها کوشش میکردن که نظام جمهوریت و خود امارت یا طالبان با هم یک جای باشن، ولی شما دیدین که در 6 ماهی که اونا منتظر بودن تا بتونن حداقل با هم تفاهم کنن، اینا نتونستن یک هیئت را بسازن به این که ما جزایر قدرت داشتیم. هر کس پسرای خود در روز روان میکرد، هر کس به خاطر فقط راحت طلبی خود به 6 ماه در دبی زندگی میکردن. او یک کانسپت، یک مسوده چیز برای آینده افغانستان نداشتن و 50% هم قبول نمیکردن. اصلا در این حالت یو دم لرو تنویر صاحب درنول دونکو بیرته راګرځو. بیا هم خیرالاست له دغه مسلې سره چې د امریکا هیات افغانستان ته راځي او بیرته ځي، بیا ایران هم له افغانستان څخه رضایت ښیي، وایي چې نن په افغانستان کې مرکزي حکومت ده، بشپړ امنیت ده. دا د افغانستان عیني واقعیت ده چې موږ وړاندې کړله. در روابط ایران و افغانستان یک مسئله جداگانه هم مطرح است و او منافع افغانستان و ایران است که او را زیاد مد نظر میگیره در روابط خود که بتونه خود امریکایی‌ها و خصوص خود دیپلمات‌های امریکایی که در آینده در افغانستان آمدن یا میاین، اینا نقش بسیار اساسی در روابط خود با ایران بازی میکنن. امریکا هیاتش میه و بعد از او ایرانی حرف میزنه، چی فکر میکنین؟ این یک زمینه بسیار خوب برای خودم میدانند که از حالت تشنج بیرون براین و ایرانی هم فعلا به این نتیجه رسیدند که از طریق جنگ نباید مشکل خود حل کنن، با امریکا باید یک نوع صلح و آشتی صورت بگیره. در این قسمت البته عربستان سعودی هم بسیار زیاد کار میکنن. دنیا و منطقه در مورد افغانستان چی نظر دارن فعلا؟ خب همسایه را بگذاریم که همسایه زیادتر پرتوقع هستند و کوشش میکنن که همه چیز از خود داشته باشند و فکر میکردن که در افغانستان نظام وجود نداره. در گذشته هم همه طور بود که ما میتونستیم تمام، ولی فعلا
دنیا بعد از اینکه امریکا چراغ سبز نشان داده کوشش میکنن در روابط خود تجدید نظر کنن، خصوصا اروپا کوشش میکنه که به اون شکلی که امریکایی‌ها چراغ سبز نشان دادن اینا خودشان به طور مستقلانه با افغانستان از طریق کمک‌های بشری و مسائل دیپلماتیک روابط خود بهتر بسازن. مننه کوم. وردک صاحب د امریکای د ملي اطلاعاتو سازمان ویلي چې افغانستان ګواښ نه ده. له دې وړاندې زلمي خلیلزاد هم دا خبره کړې وه چې ګواښ نه ده افغانستان. نن د افغانستان له وضعیته امریکا راضي ده. که چیرته موږ د افغانستان پس منظر ته د افغانستان تاریخ ته ورسو، افغانستان په ټول تاریخ کې امریکا ته ګواښ نه و، افغانستان په ټول تاریخ کې نړیوالو ته ګواښ نه و، بلکې د افغانستان لپاره امریکا ګواښ و، د افغانستان لپاره نړیوال نظم ګواښ و. دا چې یو بهانه باندې افغانستان ته راغی، افغانستان کې کوم کارونه وکړ، دا ځان ته یو بحث ده. اوس دغه حالت چې رامنځته سوی د دې نه موږ باید مثبته ګټه پورته کړو. دا چې موږ اړیکې له امریکا سره مثبت طرف ته روانې دي، د سمون طرف ته روانې دي. دلته اوس د افغانانو یا د اوسني نظام هغه سکیل او مهارت پورې اړه لري، د دوی ډیپلوماتیک اصولو پورې اړه لري چې دوی څنګه کولی شي له دغه حالت نه ګټه پورته کړي. داسې نشي چې سبا موږ اړیکې له امریکا سره جوړې شي ولې هغه موازنه یا توازن د سیاست منګه له لاسه ورکو. د مثال په توګه منګه امریکا سره ښې اړیکې ولرو ولې چین له لاسه ورکو، له امریکا سره ښې اړیکې ولرو روسیه له. دغه توازن ته باید منګه ډیر متوجه اوسېږو او دغه موازنه باید په افغانستان کې وساتل شي. د اسلامي امارت شعار دا ده چې موږ متوازن سیاست او اقتصاد محوره سیاست لرو، له هر چا سره کوشش کوو چې توازن وساته. دغه شعار څنګه ده؟ ګورې دلته یو شی منګه باید افغانانو ته ووایو، څوک چې په خارج کې دي او څوک چې مخالفین دي، هغه جغرافیه چې 40 کاله د جنگ محور ګرځېدلې وه، هغه جغرافیه چې 40 یا 45 کاله د تنشو محور ګرځېدله وه، امارت اسلامي په دې وتوانېد چې هغه جغرافیه د سولې محور کړله، هغه جغرافیه د اقتصاد محور کړله، هغه جغرافیه د امنیت او د سوکالۍ د ثبات محور وګرځول. یعنی دا د افغانستان په تاریخ په 40 کلن یا 50 کلن تاریخ کې امارت اسلامي په دې وتوانېد چې دغه جنګ ځپلې جغرافیه په اقتصاد ځپلې جغرافیه تبدیل کی، په اقتصادي جغرافیه تبدیل کی. نو دغه حالت نه اوس هم زمونږ همسایگان هغه کې متاثره کیږي، هم نړیوال متاثره کیږي. هر چیرته چې امنیت اوسیږي، هر چیرته چې ثبات اوسیږي، نړیوال پانګوال، نړیوال ډیپلوماتان، نړیوال تجاران کوشش کوي چې هلته راسي سرمایه گذاري وکړي، له هغه موقعیت نه استفاده وکړي، هم د خپل نفع لپاره هم د هغو خلکو لپاره. سنګروال صاحب دا چې دغه سازمان وایي چې 29 ورقې راپور امریکې ته د دغه سازمان لخوا وړاندې سوي تر څو دا مسله تایید سي. دغه 29 صفحه څومره وخت به دوی په دغه مسلې ایستلی یا به څومره تحقیقات کړي چې بالاخره دې نتیجې ته رسېدلي دي؟ بلې دا خو دا پتن یو ناڅاپي نه و، بلکې په دې باندې شاید هغه د دوی دکتورین ناست وي په سیاسي لحاظ او یا د ډیپلوماتیکو ارزښتونو په رڼا کې دا ټولې خبرې څېړلې دي. له دې خبرې وروسته بیا دوی دا پرېکړه وکوله چې خلیلزاد یو پلاوي سره لاړ شي افغانستان ته او د افغانستان کې د اسلامي امارت د چارواکو سره وګوري. یوازې د بندیانو د خوشي کېدو مسله وه، دا خو کېدلی شو چې له نورو لارو هم دا کار سوی وی. خو دا چې د خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان ته راځي او بیا په ځانګړې توګه د ټرمپ سره ګوري، دا ډېره د پام وړ دی. او د انډیپندنت هم تقریبا تاسو ته معلومه ده چې نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ډېر امکانات شته دی چې خلیلزاد بیا افغانستان ته لاړ شي. هغه ستونزې چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ موجودې دي شاید دی پکې منځګړیتوب وکړي. نو د دغه پلاوي راتګ نه داسې معلومیږي چې دی هم چې راغلي دي د امریکا د ملي اطلاعاتو سازمان په رڼا کې راغلي دي چې دغه څلېري مخیزه کما څېړنه چې کړې ده دغه څېړنې ورته دا سنګروال صاحب دا چې د امریکې او د افغانستان روابط له ایت وروسته بیا په دغه رقم مثبت خبرې وړاندې کیږي د افغانستان په تړاو د پاکستان په اړه که چیرته راسو مستندو مسایلو ته. یوه ورځ وړاندې د پاکستان چارواکی وایي چې موږ په افغان خاوره باندې بمباري کوو، خو یوه ورځ وروسته مسله 180 درجې تغییر کوي،
دغه څنګه تاسو بولي دا تغییر؟ دغه هم ډېر ښه سوال دی علیزی صاحب. رښتیا هغه وخت که د تاسو په یاد وي چې پاکستان غوښته چې د افغانستان هغه ډیپلوماټیکې هڅې وڅاري، نو دوی د صادق خان د خپل ځانګړي استازي په توګه افغانستان ته راولېږه. کله چې راولېږه که تاسې په یاد وي د تازه افغانستان ته راورسېد، ولې په ډېرې سپین سترګۍ باندې پاکستان په افغانستان باندې هوایي برید وکړ. ولې کله چې دغه پلاوی افغانستان ته راځي او بل ځل دپاره بیا صادق خان رالیږي، اوچته تاسو د فرمولې په اساس چې 180 درجې دا زاویه تغییر خوري. او له دې نه پرته که تاسې په یاد وي چې خواجه اسد په دا خبره په وار کوله چې موږ په افغانستان باندې برید وکړو، دښمن چې منظور ټي ټي پي و چې دا چیرته وي موږ هغه به تر ګواښ لاندې نیسو. ولی هغه خپل اوس اسحاق ډار دا خبره وکوله چې نه موږ باید د افغانستان سره په ډیپلوماټیک ډګر کې یا د سولې لارې دا خبرې وکړو. او تاسو ته دا غمیزه هم معلومه وه چې تقریبا د پاکستان او یا د تورخم لاره چې تقریبا څو اونۍ د موټرو په مخ باندې بنده وه او افغانستان ته تقریبا شاوخوا 15 میلیونه ډالر زیان ورسېده. ولې دا ټولې هغه خبرې وي چې اوس هغه سړی ګوري او اوس د دوی دغه نرموالی ګوري. دا په دې معنا دی چې هلته د امریکې اړیکې اوس د افغانستان سره ښې سوي دي. دوی اوس دا اندېښنه لري چې لکه د چین نه چې دا اندېښنه درلوده چې چین موضوعات ورکول چې افغانستان خطرناکه دی. ولې اوس امریکا ته چې دوی دا ورکول او دوی ولیده چې امریکا اوس نږدې سوي، نو ځکه دوی غواړي د افغانستان سره نږدې شي. او تاسې د پاکستان په حالاتو پوهېږئ چې هلته د بلوڅو ملي ازادي بخښونکی غورځنګ، هلته ټي ټي پي، هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ، او همدغه ډول یو بله ډېره خبره چې مهمه ده هغه د عمران خان مسله ده، د هغه د ګوند مسله ده. مننه سنګروال صاحب. عمران خان راخوشي شي، نو که عمران خان راخوشي کېږي شاید په پاکستان کې یو بل بدلونه هم په لاره کې وي چې زه فکر کوم دا ټولې هغه خبرې دي چې شاید امریکا دې ته متوجه وي او ډېر ښه په سیمه کې یو ډېر ښه موقعیت چې لري هغه اوس په دغه شرایطو کې افغانستان لري. درنو لیدونکو بیرته راګرځو. بیا هم خیر الاس. تنویر صاحب، د زلمی خلیلزاد رول ته که راسو، کله چې زلمی خلیلزاد بیا د هیات په راس کې افغانستان ته راځي، وروسته له هغه نه بیا دی د افغانستان په تړاو مثبت نظر وړاندې کوي، دغه مسلې یو څه تاثیرات درلودل په هغه خلکو په هغه هیوادونو باندې چې په افغانستان کې ثبات نه غواړي؟ بله، خوشبختانه که دیدگاه سفر آقای خلیلزاد و نظر نیک امریکا در این اواخر باعث ازی شده که امو حرکت های مخالف افغانستان که در بیرون بودن اینا هم به یأس و ناامیدیشان مبادل شده. یعنی میدانند که در افغانستان تغییرات بنیادی از طرف امریکا هم آمده نیست و خلیلزاد نظرشان از قبل میدانستند. یعنی خلیلزاد گفته که افراد دوره جمهوریت که در افغانستان بودن اینا تجربه ناکام هستند و دیگه قابل از این نیست که ما بتونیم در آینده به عنوان یک حکومت ائتلافی اینا را به قدرت بریم. همون حالت حکومت فراگیر که مطرح میکردن او را نفی کرده. یعنی می طرفدار از این است که خلیلزاد که یک حکومت فراگیر در افغانستان به وجود بیاید، ولی از شخصیت هایی که مربوط به مو گروه ها و مو اقشار که دوسیهایشان در سیگار و در سالنوالی افغانستان موجود است و فرار کردن نیست. یعنی در یک تغییر بنیادی دیگه می که ما در آینده میتونیم شخصیت های بزرگ تخصصی را داخل نظام امارت اسلامی بسازیم و اینا بتونن بر توسعه و گسترش افغانستان کارهای بنیادی را انجام بدن. زلمه خلیلزاد میگه که ما همه چیز از اونجا تعقیب داریم، از خود حکومت داری داریم، همه چیز میبینیم، خطرات افغانستان متوجه نیست. اما اشارهش به است که بعضی ها یا کسایی که همیشه بارها شکایت از این دارن که چرا با افغانستان شما توجه ندارین، افغانستان خطر است و به دنیا مشکلات متوجه ساختن، اونا را اشارهشان نیست که شما تکلیف نکشین، نه سر صدا کنین، همه چیز ما میفهمیم، راضی هستیم. هدفش کی بود؟ و یقین اونا کسایی هستن تصور میکنن که هنوز ما در یک نظام هستیم
و این نظام هم از طرف امریکا به رسمیت شناخته میشه و ما در آینده هم امیدواری از این داریم که بتونیم در افغانستان به قدرت بیاییم. در حالی که این مسئله را خلیلزاد با مصاحبه و اعلامیه خود نفی کرد. به یقین که اینا دوباره به افغانستان اگه بیاین باعث تشنج و درگیری بسیار زیاده در مناطق مختلف میشه. ما نمیتونیم به سیستم قدیم یا دوره جمهوریت جزایر قدرت در مناطق مختلف افغانستان جور کنیم. ما نمیتونیم مسئله فدرالیسم که اونا مطرح میکردن در افغانستان بیاریم. به این خاطر امریکا وقتی که حکومت مرکزی را میفهمه که تامین کننده امنیت در سراسر سرحدات افغانستان هستند و روابط هم بیخی تغییر کرده، حتی تاجیکستان که مخالف امارت اسلامی بودن آل نظراتشان تغییر کرده و همون مخالفینی که زیاد تبلیغ میکرده اونا را از حمایت دست برداشتن. اگر واضح تر بگین پیام زلمه خلیلزاد به اونا چی است؟ کسایی که میگن افغانستان خطر است. اونا میگن، ولی خلیلزاد برشان گفت شما هم خبر دارین که دیگه نه برتان قالین سرخ فرش میشه و نه دیگه شما آمده نیستین به افغانستان. اگر میین من حیث یک فرد افغان بیاین حسابیتان هم بتین و در آینده در اینجا من حیث یک فرد زندگی کنین، ولی این توقع را نداشته باشین که شما به قدرت میین. هیچ امکان نداره و افغانستان فعلا از لحاظ کمیت و کیفیت شخصیت های بسیار خوبی داره و تربیت شدن جوانا میتونن افغانستان به شکل بسیار خوبی اداره کنن. کدام مسائل باید مهم باشه در روابط افغانستان امریکا؟ اولین چیز مسئله اقتصادی است که اگر امریکا حمایت کند در خصوص در مسئله زراعت و صحت عامه و تعلیم تربیت، این سه مسئله بسیار اساسی است و باید این کار به شکل بنیادی از طریق سازمان ملل بعدا از طریق سفارت امریکا باید مطرح شود. بسیار کار نیک است. وردک صاحب د زلمی خلیلزاد بیا راتګ او د فعالیت د منځګړي په توګه د امریکې او د افغانستان په منځ کې څوک ناهیلي کړي دي؟ ګوري که چیرته موږ خلیلزاد ته تاریخي هغه شالید ته ورسو، ګوري خلیلزاد له مجاهدینو له وخت نه د افغانستان په قضیه کې مستقیم غیر مستقیم دخیل کس ده او په افغانستان له ټولو حالاتو نه د افغانستان له ټولو سیاستونو نه معلومات لري او پوه هغه ده شخص د افغانستان په اړه باندې، ځکه یو افغانی د خو په خارج کې لوی شوی ده او درس و تعلیم یې هلته کړی. یو مسله دوام دلته په ډیپلوماتیکو هغه کې سفارتونه دلته کړي دي او د افغانستان چارواکي ټول ورته معلوم دي چې کوم ښه سړی ده او کوم بد سړی ده او چا له افغانستان سره خیانت کړی ده او چا نه ده کړی، دا ټول ورته واضح دي. نو که چیرته خلیلزاد هره خبره کوي دا په حقایقو به ولاړه وي. دوام خلیلزاد د پاکستان په مقابل کې افغانانو ته اوس ترجیح ورکړې ده، د پاکستان په سیاستونو مقابل کې د افغانستان اوسني نظام ته ترجیح ورکړې ده. کوشش کوي چې د افغانستان دغه اړیکې له امریکا سره نورې هم پراخه کړي، نورې هم د سمون طرف ته بوځي تر څو دغه حالت چې افغانستان کې رامنځته شوی دا د یو خلیلزاد له نقش څخه څوک راضي دي؟ خوشبیني څوک لري؟ ګوري که تاسو د دوحې هغه سولې ته ورسو یا معاهدې ته ورسو، هغه وخت کې هم مجاهدین یا اوس که جمهوریت خوا د افغانستان کې وګور هغه ترې ناراضي وو، ناراضي کسان همغه وو. دا اوس چې کوم حالت دلته خلیلزاد راتګ نه تاسو په سوشل میډیا کې په ټویټر کې په نړیواله سطح چې موږ افغانان هلته دي، حتی ښځو په دوه باندې عریضه کړې په خلیلزاد باندې چې باید دا محکمه شي، دا نقض د حقوق بشر چې څوک کوي هغه سره دا همکاري کوي. یعنی هدف د افغانستان اوسنی نظام، ولی اوس افغانان چې یو سولې خاوندان سوي، د ثبات خاوندان سوي، ولی اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې رامنځته کیږي، ولی اقتصادي وده تر اوسه افغانستان کې نه ده رامنځته سوي. که دغه حالت نور د ښه طرف ته لاړ شي، یعنی ټول افغانان به په دې نظام باندې راټول شي. د زلمي خلیلزاد پلویان څوک دي په افغانستان کې؟ مخالفین څوک دي؟ زه فکر کوم دغه سیاست کې چاته چې د ګټه ورسېدله، چاته چې د نفع ورسېدله، هغه به تا نه راضي، هغه به د تا طرفداري. ولې چاته چې زیان د خلیلزاد رسېدلی، چاته چې تاوان نه رسېدلی، هغه مخالفین دي، سیاسي مخالفین دي. دا واضح نه سول، یو څه واضح کړي چې د ده مخالفین په افغانستان کې څوک دي؟ مثلا دی غواړي د افغانستان او د امریکې ترمنځ روابط ښه سي.
اوس فعلا چې هغه څوک چې مخالفین د افغانستان کې په فزیکي توګه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې حضور ولري، هغه په نړیواله سطح په بهرنیو هیوادونو کې دي چې هغه د افغانستان یا د اوسني نظام او د خلیلزاد سرسخته مخالفین دي په سیاست کې. هغوی هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان اړیکې له نړۍ سره د ښه طرف ته لاړې شي. هغوی غواړي چې افغانستان کې جګړه وسیږي صرف د خپل د شخصي منافعو لپاره، د خپل د ګوندي منافعو لپاره، د خپل د سمتي او ژبني منافعو لپاره. نور د افغانستان ملت لپاره، د افغانستان ارزښتونو لپاره هیڅ نوع تعهد او وفاداري او ژمنتیا نه لري. سنګروال صاحب اوس باید څه وسي تر څو د امریکې په څنګ کې د نړۍ او د سیمې نور هیوادونه هم په دغه ډول دریځ وړاندې کړي؟ بلې تاسې پوهېږئ چې د افغانستان د رسمیت پېژندلو مسله کې لوی خنډ په خپل امریکا و. که چېرته امریکا د افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ورغوي او افغانستان په رسمیت وپېژني، تاسې به وګورئ چې د نړۍ ټول هیوادونه له سیمه ییزو هیوادونو نه راواخله تر نړیوالو پورې یو د بل پسې شاید د اسلامي امارات په رسمیت وپېژني. خو یو څه چې اسلامي امارات هم ډېر ضروري دی هغه دا دی چې په افغانستان کې هم باید د ځینو مسایلو په باب باندې باید ژوره اقدام وکړي او ژور فکر پرې وکړي. فرضاً د نجونو د ښوونځیو مسله، د پوهنځیو مسله، دا د نړۍ لپاره د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېره مهمه مسله ده. او یا د لویې جرګې مسله چې دا تقریبا کېدلی شي چې په هیواد کې دننه د اسلامي امارت مشروعیت ته لاره هواره کړي. او درېیمه د اساسي قانون مسله ده. یا دغه ډول نورې ځینې مسایل چې په کار دي د یو دولت لپاره او د یوې ښې دولتداري لپاره. زه فکر کوم په دغه برخه کې که اسلامي امارات ګامونه پورته کړي دا به ډېره ښه وي، هم سیمې ته، هم د افغانستان خلکو ته او هم نړیوالو ته. تنویر صاحب د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته څه کول پکار دی د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟ کشورهای دیگه هم همیشه دنباله‌رو سیاست آمریکا در قبال افغانستان هستند، ولی چیزی که بسیار مهم است که سنگروال صاحب گفت بر رسمیت شناختن افغانستان بسیار زیاد مهم است، ولی قبل از او در پس پرده صحبتایی که صورت گرفته همین مسائل تعلیم و تربیه و مسائل قانون اساسی این مسائل است. از این خاطر این تکمیل میشه، بعدا به رسمیت شناخته میشه و که امریکا و افغانستان به تعامل با یکی دیگه برسن یا به رسمیت شناخته شود از طرف امریکا، شکایت و گلی که از دیگه کشورها افغانستان می داشته باشه چی است؟ 4 سال یا مدتی که این موضوع میرسن ما باید وزارت خارجه ما در این مورد بسیار تدقیق کنه. یعنی این مسائل در بخش اجندای دیپلماتیک خود بگیرن که کشورهای دیگه چی کار کردن و چی کارهای مغرضانه در داخل افغانستان صورت گرفته، خصوصا همسایه‌ها. به این خاطر ما یک استراتژی داشته باشیم که بعد از به رسمیت شناختن و باز شدن راه دیپلماتیک ما بتونیم تمام امور که از در گذشته تخریب میشد اونا رو دوباره بازسازی کنیم. خوبی زیاد صورت گرفته در این وضعیتی که افغانستان ضرورت داشت یا بدی با افغانستان؟ بعضی کشورها بسیار بدی کردن و خواستن که به عنوان گروگان افغانستان رو بگیرن، بخصوص پاکستان، تاجیکستان و ایران، و اینا باید در سیاست خود در قبال افغانستان تجدید نظر کنن. مننه. وردک صاحب د امریکې له ادرسه چې کله تاییدي دیدی کېږي چې افغانستان ګواښ نه ده، ولې اشاره دې ته کېږي چې ګواښ امریکې ته اوس نور ځایونه دي؟ هدف یې له نورو ځایونو څه ده؟ ګوري دغه منطقه کې یا نړیواله سطح باندې چې کوم قدرتونه دي د په محور باندې یا د دې په محراق باندې ځینې نور واړه هیوادونه دي، لکه د امریکا په محور چې د پاکستان د هند یا نور هیوادونه، کله چې هغه افغانستان سره اړیکې ښه طرف ته وي دوی خپله د هغه په محور راځي، خپل اړیکې ورسره هغه کوي. ولې اوس دلته اساسي ستونزه دا ده چې نړیوال د چی لپاره افغانستان ته راغلي او له څه نه هیره لري افغانستان نړیوال هغه حالت اوس له افغانستان نه پاکستان ته وراوښتی ده. یعنی د تروریزم مسله کوي، د مواد مخدر مسله، د قاچاق مسله، دا اوس فعلا پاکستان په دې باندې اغوشته ده او پاکستان دا 78 کاله دغسې دوه چلن له امریکا سره کړی ده. یو مسله چې امریکا دا 78 کاله غولولې وه او بازي ورکړې، دوکه یې ورسره کړې وه. اوس هیڅ کله امریکا له پاکستان سره ښې اړیکې نه غواړي، یو مسله. دوه مسله دا ده چې پاکستان چې د چین ته ډېر ورنږدې سوی ده، د سپیک پروژه وګورو، نور د ګوادر هوایي میدان وګورو، یعنی پاکستان تقریبا 90% چین اخیستی ده.
نو دغه دوه حالت دي چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ به نور هم ستونزې رامنځته کیږي، نور به هم انزوا ته ځي او دغه حالت زمونږ په ګټه ده او د افغانستان سره به ښې اړیکې ګوري او دلته به د یو ستراتیژیک ملګري په توګه له افغانستان سره به اړیکې ښه طرف ته وي. سنګروال صاحب، د امریکې پلاوی چې کله افغانستان ته راځي اسلامي امارت اعلان کوي چې د اوس نیت په خاطر موږ یو امریکایي بندي ور وسپاره. دغه اقدام څومره یو ښه کار بللی سو چې کولی سي اعتماد فضا رامنځته کړي؟ علیزه صاحب، تاسې پوهېږئ چې لومړی خو علاوه د دې نه چې په ډیپلوماتیک ډګر کې دا یو نیک عمل و، یو ښه عمل و او شاید د راتلونکي دپاره د خبرو ور پرانیزي او په ډیپلوماتیکو اړیکو ښه اغېزه وکړي. ولې د بشري خواخوږۍ له مخې چې یو انسان په زندان کې وي او هغه برخلیک د هغه معلوم نه وي او د هغه خوشي کېدل وي، زه فکر کوم دا په انساني لحاظ، په بشري لحاظ باندې د خواخوږۍ یوه لویه کچه ده. نو دا هم یو ښه کار و او نیک اقدام و. شاید په همدغه کار باندې د امریکا او د افغانستان ترمنځ خوشبینی نور هم زیاته شي او شاید په رسمي ډګر کې هم تقریبا دا ښه اغېزه ولري او تقریبا نړیوالو هم د دې نه رضایت ښودلی دی او د طالبانو دغه عمل استایلی دی. تنویر صاحب، چی چیز حیثیت پاکستان از بین برد در دنیا و منطقه؟ اکنون اعتبار خود از دست داده در برابر تمام کشورها. به این وضعیت رساندیش؟ وضعیت از این که سوء استفاده کرده و امکانات زیاد دریافت کرده ولی کار را مطابق امو سیاست انجام نداده. خصوصا در مورد افغانستان بسیار کار اشتباه کرده. ولی یک نقطه را بسیار میخوایم تاکید کنم. همین 4 سال ریاست جمهوری ترامپ اگر به می شکل پیش بره که بتونه در مورد افغانستان روابط خود بهتر بسازه، ما بهترین فرصت داریم که افغانستان رو به طرف توسعه میبریم. وردک صاحب، غوښتنه باید له ټرمپ څخه څه وسي یا دته که مشوره وړاندې کیږي د افغانستان په تړاو باید څه وړاندې سي؟ اول خو مهمه ټولو نه دا ده چې د افغانستان د ټولنې په حقایقو باندې باید ځان هګا کړي چې په افغانستان کې امنیت د ثبات د افغانستان هیڅ نه و تاسو ته ګواښ نه ده. یو مسله. دوهم که چیرته موږ په اقتصادي ډګر کې ګورو، هغه پیسې چې افغانستان د ملت مربوط کیږي هغه باید خلاص سي. دوهم په نړیواله سطحه چې کما کرسی د افغانستان د ملت د افغانستان د ملت واقعي نماینده هلته اوسیږي هغه باید افغانستان ته وسپارل سي. څلورمه مسله، باید هغه دوی خپله دلته د یو اعتماد او د یو باور لپاره خپل سفارت خلاص کړي او امارت اسلامي ته یا د افغانستان خلکو ته هلته د خپل سفارت په امریکا کې افغانانو ته وسپاري. وردک صاحب، تنویر صاحب او سنګروال صاحب له تاسو ټولو نه درنودونکو ځانګړی بحث پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم د سرلوړي او په ځان بسیا افغانستان په هیله خوشحاله شي. له لیدلو مو مننه.